بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو متلونو او دیرشمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو څو نوي متلونه درته بیان کم. وی سخی د خدای دوست دی، سر چې ژوندی وي خولی ډېرې دي. او داسې وی سر چې سلامت وي نو خولی ډېرې وي. سر د پاسه سر دی او وی سر مې درنه قربان شه خو قرض رانه مه غواړه. او وی سر دی لاړ شي مال دی لاړ شي خو ولپت یعنی عزت دی نزي. سره او شنه باغونه یې ورته ښودلي دي. سړی چې زوړ شي د رنځونو پې زور شي. سړی څه خوري او څه پرېږدي. سړی دی خو په سړیتوب نه پوهیږي. سړی کسه جامې پې نیسه. سړی هغه دی چې کار د سړو وي. او وی سل بللی ځایږي یو نابللی نه. سل په لالي پورې یو یې د بنګړو. او وی سل د ومره د سلو سردار د ممره. سل زامن د سپي یو د ازمري. سل من سر خوځې دوه ګوتې ژبه نه خوځې. سم د سرې خو ډنډ دی، سمه د خبرو جرنده ده. او وی سیالي د سیال سره پکار ده. سین په کاسو نه وچیږي، سین د سپي په ژبه نه مرداریږي. او وی شاخیل ته خپل زوی بادشاه وي. شاګرد ته ټول چلونه ښایه یو ته پټ ساته. او وی چې شپه ترمیان خدای مهربان. شپه که تیاره ده مڼې په شمار دي. او وی شره ظاهر ګوري، شره کې څه شرم دی، شر ته یې برابر کا. شرمیږي هغه چې په شرم پوهیږي. او وی خدای تعالی شریک نه لري. ملګرو دا د پښتو ننني متلونه تاسو سره مې شیر کړ. اجازت غواړم د الله په امان.